مداري کرزي بیا څه کړي دي؟ سلامونه لیدونکو. په دې اړه ټول مهم جزئیات کولی شئ په دغه ویډیو کې وګورئ. نو د ویډیو تر اخره زموږ سره اوسئ. زه د کرزي سره کوم ضدیت نه لرم، خو دومره ویلی شم چې کرزی د شخصي طلبۍ ډیر شوقي دی. دی غواړي چې ټول د دې پلوه واوسي. دا شخص د CIA سره ډیره راشه او درشه لري. دی چې کله تازه واکمن شو نو امریکایانو ورته وویل چې څه رقم اردو په څومره معاش او په کومو مهماتو سمبال اردو درته جوړه کړم. ده ورته وویل چې زه د سیاسونو سره مشوره وکړم بیا به تاته ووایم. هیره دې نه وي چې د دې 90% مشاورین هغه خلک وو چې د شمال باغیتوب پر مخ وړي او د شمال کسان دي. کله چې د دوستم یعنی پخواني مارشال سیاف مجددي او ځینو نورو هغو زړو او پخواغلو او شکمارانو سره مشوره وکړه نو ورته یې وویل چې دا خلک غربت وهلي دي، پردیو هیوادو کې در په دره دي. دا په ډیر کم امتیاز سره ستاسو هر امر طلبیک ویلی شي. نو هماغه و چې په ډیر کم معاش کمزورو مهماتو او داسې شړېدلې اردو یې جوړه کړه چې حتی خپل ځان یې هم سم نشو کابو کولی. استخبارات یې دومره ضعیف و چې د ارګ د داخل معلومات یې هم نه لرل او که چا به ولرل هم به د اقداماتو اجازه یې نه لرله. وروسته واکمن غني شو. غني د اردو کمانډو قطاعاتو استخباراتو او نورو هغو پروژو په قوي کولو شروع وکړه چې هغه واقعا د هیواد ملاتیر او زړه ګڼل کیږي. نو غني به همدې کرزي او د شمال وزګار شویو بدماشانو له پښو ونیوه. غني به چې یوه پښه خلاصه کړه بله به یې ونیوه، بله به یې چې خلاصه کړه نو بله به یې ونیوه. په دې پښو خلاصولو او نیولو کې بیا هم په ډېرې چټکۍ سره قطاعات جوړ کړل. اردو منظمه او بندونه نور با کیفیته پروژې څه سرته ورسولې او کم اندازه یې پاتې شوې. نو کرزی د ټولو ناخوالو یوه بده څیره ده. رب د نور افغانستان او افغانان ترې په امان کې کړي. مننه ډیره زیاته چې د ویډیو تر پایه راسره وئ. د دې خاین کرزي د دغه کارونو په اړه څه نظر لرئ؟ خپل نظریات مو راسره کولی شئ کومنټ کې شریک کړئ. موږ هم ستاسو کومنټونه په پوره حوصلې لولو. تر بیا او بلې ویډیو الله مو مل شه.